الرحیم. ګران مینوالو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو راغلی یم کودرو ته. لا اول خو چې مې دا کور ولیدو نو ما وایي چې دا کور دی که دا څنګه چې دی، دا خو د دې نه خو هغه خلک چې پکې څاروي تړي هغه غوجل به د دې نه ښایي چې په دې کور کې دا انسان وخت څنګه تېروي. او مجبوري یې دغه وه چې راغلم دغه بچي دي او 4 ونه په خپو باندې معذوره دي. کو تاسو په دې شارټس کې د هغوی د خپې ولیدې نو دا خپې کږي دي، ګرځېدی نه شي. د دغې ورته غټه ستونزه ده چې سړي ته ګورم نو د کودالې مزدوري کوي او په کور کې وګوره خر ولاړ دی، یو ګاډۍ ده چې دغه د هغه ټول د ژوند سامان دی، دغه کور له پیروزي ګټي او راځي او وایي چې د بچو علاج مې کېږي. خو شاته چې مسله ده نو د پیسو ده. څوک هم داسې نشته چې د دې ماشومانو تپوس وکړي په دې مالت کې په دې کلي کې. فیصله په تاسو باندې پرېږدمه، راغلی یم دلته دغې بدنصیبه پلار سره خبره کوم چې هغه دغې بچو ته ګوري چې دا به زما وروسته ملاتړ جوړېږي. خو چې هغوی دغې خپو ته د هغوی ګوري نو هغه سوچ کوي چې دوی به زما څنګه ملاتړي وکړي. ټول عمر به زه دوی ساتم د دې بچو دپاره. پلار خو په بچو باندې ملامته دی، خو بچې خلک دې له غواړي چې په دې باندې پلار دمه شي. نو دغې پلار سره خبره کومه. څنګه خپل نوم راته ولي ښایسته منیر نوم دی زما. ښه خبرې لږې په زوره کوه. د دې ماشومانو چې د ډاکټر د بوتلې ویسه یې وې درته؟ یاره ډاکټر ویل زیات ټیکېږي خو په دې باندې خرچه راځي نو ما خپل وس وکړو، خو نور باقي به دې باندې زما لکه وس نه راځي. که پیسې پرې لګي او زما دونه هستي نشته نه کړې کودالې مزدوري م او په کټ د 4 واړه پراته دي. په کټ 4 واړه پراته دي. د دې پاسول څومره وخت کېږي موږ ته ډېر غټ مشکلات دی، لکه موږ ته ډېره ګران خدمت یې درته ګران خدمت یې راته ډېر زیات ګران دی. او دا خو به نور هم غټېږي. نو موږ د کودالې مزدوري من لکه زما دا وس نه کېږي، زه دې له وسیله جوړ صحیح ده. دغې خلکو ته څه وایي چې څوک ستا په دې کیمره باندې ویني او وس لري هغه خلک چې هغوی ستا سره څوک وس لري نو زه دا وایم چې زموږ سره د دې په غمدرډۍ کې امداد وکړي چې چا وس کېږي. صحیح ده. یار څه وس مینوالو مطلب د خبرې دغه دی چې هغوی چې د رزق نه به زه نه پاتې کېږم، خو چې زما بچی په خپله خپو باندې وګرځي او دې خپل خدمت خپل هر یو څیز په خپله باندې وکړي. په دغه وجه باندې راغلي یو. ښایسته منیر یې نوم دی، د کودرو علاقه ده. هر څونه کم چې سوشل ورکرز دي ټولو ته زمونږ خواست دی چې راشئ دغې کور ته د دوی سره ودرېږئ، دوی وینئ چې د دوی مسله وه نو وکړئ وله. خو دغه مسله تاسو ته به ښکاره شي انشاءالله چې تاسو راشئ چې څونه هم هیلث ورکرز دي، الخدمت فاونډیشن چې څونه هم د خیر ښېګړې ادارې دي ټولو ته زمونږ خواست دی چې تاسو خامخا راشئ کودرو ته. ښایسته منیر به درته خپل د موبایل نمبر ووایي. موبایل نمبر ورته 0344 91 65 448 زما نمبر دی. بیا ورته ووایي 0344 91 65 448.
دغه د ښایسته منیر نمبر دی په دغې ورسره نیغ په نیغه رابطه وکړئ چاته هم مه وایئ الله تعالی په دغې باندې ګواه کړي او موږ خپل نمبر صرف په سکرین باندې دې له ورکوو که چاته ستونزه وي او مسلې ورته چې هغه زموږ سره نیغ په نیغه رابطه وکړي چې موږ هغه ستونزه راښکاره کړو او خلکو ته یې وښایو خلکو ته یې وړاندې کېږدو باقي چې موږ چېرته راځو د هغې سړي نمبر په دغې باندې د هغه سره نیغ په نیغه رابطه کوئ الله تعالی په هغې باندې ګواه کوئ ځکه چې الله تعالی ښه بدله ورکوونکی دی نو الله تعالی به د هغې بدل درکوي دغه زموږ ورور دی چې کله بچی د زړه ټوټۍ دا چې کله معذوره شي زه په خپله په دې خپو باندې ما ته پولیو شوی او زما پلار چې زه څونه ګرځولی یم نو هغه خدای ته پته ده او ما ته پته ده چې هغه به هر وخت جړل چې زما زوی په خپله خپو باندې وګرځي نو دغسې خواهش د هر یو مور او پلاري نو دغه زمونږ ریکویسټ راشئ او د دې ماشومانو دغه حالات وینئ او د دغې کور حالات وینئ د دغې انسان حالات وینئ چې دی د کومې ستونزې سره مخ دی ډېره مننه د الله په امان